السلام علیکم ملګرو، زه تاسو ته د انګلیش یو قصه په پښتو کې ترجمه کول غواړم. د دې قصې نوم دی 3 friends and a bag of gold. نو راځئ چې دا قصه شروع کړو. 3 friends and a bag of gold. 3 ملګري او د سرو زرو یو بیگ. One day 3 friends set out on a journey. یو ورځ 3 ملګري په یو سفر روان شول. When they were passing through a forest, کله چې دی په یو ځنګل تیروتل. They saw a bag lying on the ground. دی ولیدل چې یو بیگ په ځمکه پروت و. They picked it up and were overjoyed to find it full of gold. دی دا راوچت کو او ډیر خوشحاله شول چې دا بیګي د سرو زرو نه ډک ومنتو. They decided to divide the gold equally among themselves. دی دا فیصله وکړه چې دا سره زر په خپل درمیان کې مساوي تقسیم کی. They were hungry and tired. دی وږي شوي وو او ستړي شوي وو. So they sat under a tree and sent one of them to fetch food from a neighboring town. دغسی دی د یو ونې د لاندې کېناستل او په دې کې یو ولېږو چې د دې ګاونډ ښار نه څه خوراک راوړي. In his absence, the other two decided to kill him and divide the gold equally between themselves. د هغه په غیر حاضرۍ کې دا کم چې خوراک له ولېږو د ده په غیر حاضرۍ کې دې دوو دا فیصله وکړه چې دی به ووجنو او دا سره زر به په خپل درمیان کې مساوي تقسیم کو. The man who had gone to fetch food was very greedy. سړی چې کم خوراک راوړو تلی و نو هغه ډیر لالچي و. He mixed some deadly poison in the food. هغه په خوراک کې څه خطرناک زهر میلاو کړو. He said to himself, هغه د ځان سره ووی, I will have the whole gold when they eat this meal. هغه د ځان سره دا ووی چې کله دی دا خوراک وکي نو دا ټول سره به ماته میلاو شي. I'll go to the town and start my own business with the gold I get. زه به ښار ته لاړ شم او دا کم سره چې راته میلاو شي نو به دې باندې به خپل کاروبار شروع کم. When he came back to his companions, they killed him. کله چې هغه خپلو ملګرو له واپس راغی نو هغوی دې ووجنو. Then both of them ate the food which the first one brought for them. نو دی دواړو دغه خوراک وخوړ چې د کمړنبي چې وله راوړی و. As the food was poisoned, so both of them also died. دغسې په خوراک کې زهر و نو دی دواړه هم مړه شول. Moral: as you sow so shall you reap. نصیحت پکې دا دی چې څه کرې نو هغه به ریبې. د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو دپاره دا چینل PE1 سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نورې چې کومې ویډیوګانې راځي نو تاسو به دې په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.